سلامونه او نیکی هیلې ډیرو درنو دوستانو. زه رسول امین سلطانی یم او تاسو ته د افغان باچاهانو لنډ تاریخ جزیار او سمون صاحب لیکلی دی. له میرویس نیکه نیولې تر ډاکټر محمد اشرف غني پورې د افغانستان حالات، د باچاهانو ژوندونه، د افغانستان مهمې پیښې چې ټولې په ډېرې واضح او مختصر ډول لیکل سوي غواړو تاسو ته په غږیزه بڼه تر تاسې در ورسوو. هیله ده ملتیا مو وکړئ او تر اخره له موږ سره پاتې سئ. راځو د افغانستان تر ټولو ستر شخصیت له میرویس نیکه څخه شروع کوو. میرویس نیکه په یقیني او قطعي توګه څرګنده نه ده چې میرویس نیکه په کوم تاریخ او نیټه زیږېدلی دی، مګر که د ده د مور او د لومړي زوی د زیږېدو د تاریخ له رویه تخمیني تاریخ وټاکو نو د ده زیږېدو کال 1084 هجري ټاکلی سو او یقین ته نږدې دی، ځکه چې د ده مور میرمن نازو په 1080 کال هجري کال زیږېدلې ده او څنګه چې په پښتنو کې معمول ده د مشرانو او خانانو لوڼې د پلرو پر کور ډېرې کښېني د 20 او 25 کلو په عمر کې مړو ته ورکوي، نو ځکه به د میرمن نازو مړوښې چې د خالم خان په نکاح سوه په 22 کلنیتوب وبولو او یو کال وروسته به هم د میرویس زیږېده فرض کړو چې پوره 1084 هجري کال کې واقع کیږي. او دا تخمین د مورخینو له دې قول سره چې وایي شاه محمود د میرویس لومړی زوی دی د میرویس خان د وفات په کال 18 کلن و، دا هم تناقض نه لري، ځکه چې د میرویس وفات په 1109 هجري کال و نو د شاه محمود د زیږېده 1110 هجري کال یعنی یو کال تر واده وروسته طبیعي دی او بللی شو. میرویس خان په زلمیتوب کې د وخت زیاتره مروجه علوم لوستي او وروسته یې په سوداګرۍ بوخت و. له خراسانه به یې مالونه هندوستان او د هغه ځایه به یې هېواد ته راوړل، ګټه به یې هم کوله او د نورو خلکو د حاله به هم خبرېدی. کله صفوي شاه حسین په 1106 هجري قمري یا 1449 میلادي کال کې په ایران کې پاچا سو نو ګورګین یې چې په اصل کې ګورجي و او اوس نوی مسلمان سوی و کندهار ته د خپل حکومت د نماینده په توګه راولېږئ. ګورګین چې ډېر ظالم او بېرحمه سړی و پر افغانانو یې ظلمونه پیل کړل، هیڅوک نه و چې د بېګناه خلکو ناره دې واوري، د خلکو غږ تر هېڅ ځایه نه رسېدی او ډېر افغان مشران د ګورګین لخوا ووژل سول. نو د خلکو د امید سترګې یوازې او یوازې میرویس خان ته وي، هغه و چې د هغه څخه یې غوښتنه وکړه. میرویس خان هم د خلکو او هېواد خدمت پر هر څه ښه وباله. سوداګري یې پرېښوه او د هېواد خدمت ته یې ملا وتړله. لومړی یې د خلکو ترمنځ ملي یووالی منځته راووست او بیا یې ګورګین ته ځان نږدې کړ، څو په لږه موده کې د هغه د باوري کسانو له جملې څخه سو. د دې لارې یې وکولی سوی چې ځان د اصفهان دربار ته ورسوي، هلته به حالات ځان ته معلوم کړي او په خپله ګټه به ورځنې کار واخلي. د په لږ وخت کې د اصفهان په دربار کې دومره نفوذ وکړي چې د هغه ځایه یې ځان د ګورګین په دربار کې د پښتنو د قومونو د مشر په توګه مقرر سو. اوس یې نو د خلکو د یووالي دپاره کار پیل کوي او ګورګین له منځه وړو په کار بوخت سو. په دې وخت کې ګورګین ځان په خطر کې ولیدی او میرویس خان یې بندي د اصفهان دربار ته واستو او دربار ته یې ولیکل چې دی په بند کې وساتي. د میرویس خان پوهې او قوي منطق نه یوازې ډېر ژر دی له بنده خلاص کوي بلکې په ډېره درناوي یې حج ته تلو اجازه هم ورکړه. تر حج وروسته بېرته د اصفهان دربار ته راغی او د هغه ځایه ګورګین ته د مشورې ورکوونکي په توګه د مقررۍ رسمي فرمان واخیست او کندهار ته راغی. ګورګین په دې کار ډېر وارخطا سو او د میرویس خان څخه یې وغوښتل چې خپله لور د ګورګین زوی ته په نکاح کړي. میرویس خان دا خبره د قوم مشرانو ته وړاندې کړه. مشرانو پرېکړه وکړه چې یوه بله ښځه به د میرویس خان د لور په نامه ورکوي او هغه به دغه راز پټ ساتي. دا کار وسو او میرویس خان څه نور هم د ګورګین دربار ته لار وموندله. د ملي پاڅون لپاره یوه جرګه جوړه کړه او پرېکړه یې وکړه چې لوړې دې د بلوڅو ترینو کاکړو خانان دې ته وهڅول سي چې صفوي حکومت ته د مالیې ورکولو څخه ډډه وکړي. هغو همداسې وکړه. ګورګین خپل 6,000 کسیز لښکر ژوب او بلوچستان ته ولېږه، پخپله هم پسې رهي سو او د میرویس خان څخه یې هم وغوښتل چې هلته ورسي. میرویس خان هم د 7,000 پښتنو عسکرو سره هلته ځان ورساوه. د شپې یې په ګورګین حمله وکړه، هغه او د هغه ټول کنډک یې له منځه یووړ. پخپله یې د ګورګین کالي واغوستل او د هغه د وژل سوو پوځیانو کالي په خپلو پوځیانو واغوستل او د کندهار په لور را رهي سو. هلته یې د ګورګین پاته پوځ له منځه یووړ، هېواد یې د بېګانو له لاسه خلاص کړي او د یو خپلواک او ولسي حکومت بنسټ یې کېښود. د پښتنو ملي قاید او لوی زعیم میرویس تر ډېرو جنګونو وروسته چې د متجاوزینو سره یې وکړه او هغه یې د خپلې خاورې څخه وشړل،
او د پښتانه ملت زړه ازادي یې بیا د دوی په نصیب او پښتانه یې د پخوا په شان آزاد کړه او د مملکت د غربي مځکو څخه یې تر فراه او سیستان پورې بیرته د پښتنو کړې او د ملي وحدت رسۍ یې بیا وغښتله او ټینګه یې کړه. نو په دې وخت کې د اجل استازی راورسېد او نه یې پرېښود چې دا ستر زعیم نور افکار او ارزوګانې ښه عملي کړي. ذوالحجې په 28مه په 1120 هجري کال یې دې استازي ته لبیک ووایه. کله چې میرویس نیکه د مرګ شیبو ته ورلنډ سو نو پښتنو مشران یې راوغوښتل او داسې یې ورته وویل خپل ټول کارونه خدای ته وسپارئ او پر خدای توکل وکړئ. جنګ په میړانه پر مخ بوځئ. په هر کار کې شرافتمندانه وضعیت غوره کړئ او په خپل پت او ننګ وساتئ. هر کله او په هر ځای کې سره متحد اوسئ. خپل هر رګ او پله قوي کړئ. هیڅ کله د فارسیانو اطاعت ونه منئ. په هر قوت او سایه چې ممکنه وي خپل دښمنان چې پر تاسې حمله کوي پر شا ووهئ، ځکه چې ستاسې دښمنان د درباري اختلافاتو په اثر او د دوی د خلکو د فساد او خیانت له کبله خورا په تلوار د فنا خواته روان دي. د دوی د شمیر له ډیروالي مه بیریږئ، ځکه چې تاسې متحد یاست او پر خدای متوکل کړی. یقین لرم چې دوی به مغلوب کړئ. په دې وخت کې سا لنډه سو او نور یې نو د خبرو توان نه درلودی. په ډیر تکلیف یې سترګې رڼې کړې او د شهادت تر کلمې د مخه دا وروستۍ جمله چې ویل یې اصفهان ونیسئ، اصفهان ونیسئ. تر دې وروسته یې یوه اوږده ساه وایسته او د حق دایې ته یې لبیک ووایه. په دنیا کې لوړ مقام او ژوندی نوم پرېښود او تر مرګ وروسته موږ ته وایي د ننګ ټوټه به مې هر هډ وي، د ننګ ټوټه به مې هر هډ وي که پس له مرګه په مزار راسې مینه. اوس د مزار د قندهار د زاړه ښار په 2 کروهۍ او د نوي ښار په 6 کروهۍ کې د زاړه ښار د شمال غرب خواته او د نوي ښار غرب پلو ته د کوکران په کلي کې دی. د مزار د پښتنو د وړو او لویانو نر او ښځو مرجع او ټول پښتانه د مزار ته ورځي او د روح څخه فیض او مرسته غواړي. د اعلی حضرت شهید محمد نادر شاه په وختو کې د دوی ملي قائد په مزار د اعلی حضرت احمد شاه بابا د ګنبدې په شان یوه عالیشانه ګنبده جوړه شوه. روح یې ښاد یاد یې تل پاتې. د میرویس نیکه 2 زامن پاته سول چې یو 18 کلن او بل 14 کلن و، ځکه چې دا زامن یې نسبتا د سن د خوا زڼکیان و. نو د میرویس ورور چې عبدالعزیز نومېده د میرویس پر ځای کېنوست. که څه هم د نوم میلسیون او سر جان مالکم او سید جمال الدین عبدالله ذکر کړی دی، مګر ځکه چې سلطان محمد او شیر محمد او جهان کشا نادری او روضة الصفا ناصری او پټې خزانې چې د هوتکو په دوره کې لیکل سوې ده عبدالعزیز راوړی. نو دلته هم د پټې خزانې قول ته ترجیح ورکړه سوه. دې سړي د ورور په شان لوړ همت نه درلود، بلکې هوسایي، آرامۍ خوښونکی وضعیت یې و او د جنګ څخه یې کرکه لرله. نو چې مشرتوب دته ورسېد د پښتنو مشران یې راوغوښته. ملي جرګه یې جوړه کړه او د پښتنو ته یې داسې وویل تر دې ډېرو مشکلاتو او ډېرو جنګونو وروسته به ښایي چې تاسې هم زما په شان د فارس د حکومت سره د روغې غوښتونکي یاست او آرامي به غواړئ. اوس چې مې مشر ورور مرحوم سو او پښتنو ته یې لویه صوبه او فتحه ګټلې ده، نو که موږ د روغې او صلح غوښتنه وکړو د فارس پاچا به یې په ډېره خوښۍ سره ومني. د دې خبرې د پښتنو په منځ کې شور ماشور جوړ کړ او هغه حرارت او محبت چې یې تر دغه ګړۍ پخوا عبدالعزیز ته درلود په عمومي نفرت بدل سو او ویل چې موږ هیڅ کله دا د بېننګۍ خبره نسو منلی. دا خبره د میرویس نیکه د وصیت سره مخالفه ده. که د ورور پر قدم نسې تلای نو روغې ته هم دومره تلوار مه کوه. که څه هم ملي جرګې د خبره ونه منله، مګر عبدالعزیز په پټه د فارس حکومت ته ورغی او دا لاندې شرطونه د استازي په ذریعه یې وړاندې کړه. لومړی، پښتانه دي د هغه باد څخه چې د ګرګین په وخت کې اخیستل کېده معاف وي. دوم، قندهار ته دې فارسي عسکر نه راځي. دریم، د پښتنو پاچاهي دې همیشه د عبدالعزیز د زامنو او لمسیانو وي. څنګه چې پښتنو خپله دا ازادي په خپلو وینو لاسته راوستلې او رانیولې وه، نو چې عبدالعزیز په دې ناوړه کار خبر سول، عبدالعزیز ته یې ډېرې سترګې سرې سوې. په تېره بیا د میرویس زوی شاه محمود چې د اکا دا پیشنهادونه ولیدل، د 40 پښتنو مشرانو په مشوره د شپې بلې دنیا ته واستول او د بې تنګیو جزایي د خپل خنجر واسطه د په ټټر کې کېښوله. مګر پټه خزانه وایي چې عبدالعزیز د ملت غم نه خوړ، څو چې په 1129 هجري کال د شپې د نارنج د قصر د بامه خطا سو او راولوېده او مړ سو. که څه هم باید د پټې خزانې دا قول معتبر وباله سي چې لیکونکي یې معاصر و،
نو نه یې غوښته یا د هغه وخت سیاست تقاضا نه کوله چې د مرګ نسبت شاه محمود ته ورکړي. که نه وي نور ټول مورخین متفق دي په دې خبره. دا واقعه د میلسیون په قول په 1814 د مارچ په میاشت کې پیښه شوه. شاه محمود د پلار د مرګ په کال که څه هم 18 کلن و، مګر بیا هم ډیر میړه پښتون زلمی و او پر پلار هم ډیر ګران و، ځکه چې د پلار سره په ټولو جګړو کې ملګری و. په حربي چارو کې ښه تجربه حاصله کړې وه. د پلار تر مرګ وروسته بیا د خپل اکا په خدمت کې ولاړ و او د پښتنو د کاروبار سره یې ډیره دلچسپي درلوده. مګر کوم وخت چې د خپل اکا پیشنهاد ولیدی نو اکا د کړو څخه بیزاره سو. په هر صورت د کندهار ملي خلکو او شاه محمود دا پردی پرسته سړی د مکافات پړاو ته واستاوه او پرې نه ښو چې خپله ملي خپلواکي چې د زرو پښتنو زلمیانو په وینو اخیستل سوې وه له لاسه وباسي. د عبدالعزیز تر مړینې وروسته د کندهار ملي خلکو د میرویس مشر زوی چې محمود نومېدی خپل مشر وټاکه چې تر 1140 هجري کال پورې د کندهار د پاچا په حیث حکمراني وکړه. څنګه چې د پلار په شان یې لوړ همت درلود نو د ملي حکومت د پراختیا په فکر کې سو او په هماغه کال یې د فراه او سیستان له لارې په کرمان یرغل وکړ او د هغه ځای د حاکم لطف علي سره تر روغې وروسته بیرته کندهار ته راغی. خو آرام نه کېنوست او بیا یې په همغه 1140 هجري کال په کندهار کې ملي تازه دمه قواوې راغونډې کړې او د صفوي دولت پر پایتخت اصفهان برید وکړ او هغه ښار یې کلابند کړ او تر 8 میاشتو کلابندۍ وروسته د صفوي کورنۍ وروستی پاچا شاه حسین د ایران تاج او تخت محمود ته وسپاره او پایتخت یې د پښتنو بریالي لښکر ته پرېښود. شاه محمود 1924 میلادي کال خپل جنگي لښکر د لویدیځ په لور رهي کړ او د عراق عجم سیمې د عثماني خلافت له ولکې څخه خلاصې کړې. خو بخت ورسره یاري ونه کړه، په بدن کې کمزوري احساس کړه او د نور پرمختګ څخه راوګرځېدی. شاه محمود د ایران فاتح د اصفهان تر نیولو وروسته د خپل شهنشاهۍ په وختو کې د خپلو لویو سپه سالارانو لکه سیدال خان ناصر، پیر محمد میاجي، محمد خان او عبدالله خان بلوچ په واسطه لویې لښکرکشۍ وکړې، څو چې تر 2.5 کلو پاچاهۍ وروسته د 1925 میلادي کال د برات په 12مه شپه په اصفهان کې د دماغي خلل د ناروغۍ په سبب د 20 کلو په عمر ووژل سو. د شاه محمود تر مړینې وروسته په اصفهان کې د مشرانو جرګه جوړه سوه په ټولو په اتفاق سره. په 1130 میلادي کال شاه اشرف د پاچا په توګه وټاکئ. شاه اشرف د میرویس نیکه وراره د شاه اشرف پلار عبدالعزیز یا د ځینو په قول عبدالله نومېدی. دی ډېر هوښیار او تکړه سړی و. کارونه یې سره منظم کړه. سیدال خان ناصري ته یې بیرته د افغاني قواو مشرتوب په لاس ورکړ او هرې خواته یې لښکرکشۍ او فتحې وکړې. شاه اشرف په دغه وخت کې د عثماني ترکانو سره چې د ایران د ډیرو ښارونو او سیمو د لاندې کولو دپاره لښکرکشۍ کولې مخامخ سو او هم د ایران په شمال کې د روسیې قواو د ایران پر لور پرمختګ پیل کړ. شاه اشرف د عثماني ترکانو سره د ایران د ځینو سیمو د ویشلو قرارداد لاسلیک کړ او په شمال کې د روسانو د لښکرکشۍ مخه ونیوله. په دې وخت کې د شاه اشرف دوه لوی دښمنان نادر افشار او د صفوي شاه حسین زوی طهماسب و. د هرات ابدالیانو د شاه اشرف سره مرسته نه کوله او د کندهار پاچا شاه حسین د میرویس خان زوی نه یوازې د شاه اشرف سره مرسته نه کوله بلکې د شاه اشرف څخه د ورور د وژلو د انتقام اخیستلو په فکر کې هم و. هغه و چې شاه اشرف ماته وخوړه او پس له 15 کالو او 7 میاشتو پاچاهۍ څخه یې افغانستان ته ولاړ او هلته د ابراهیم نومي لخوا چې د عبدالله خان بلوچ زوی و ووژل سو. د شاه اشرف په واکمنېدو سره یو لړ مشکلات پیښ سو. دا مشکلات له کندهار راوټو کېدل تر څو چې دی له اصفهان راوتی. کله چې پاچا سو د 4 بلاو سره مخ سو لکه روسان او ترکان. په خراسان کې د نادر افشار د طهماسب سره یوځای کېدل، له کندهار او هرات څخه منظم پوځي ځواک بندېدل او د یو شیعه مشر سر راپورته کول د دې مشکلاتو په خاطر یې خزانه پر لګېدو سو او لښکر یې هم کم سو. له کندهار او هرات څخه یې مرسته وغوښته، هغو منفي جواب ورکړ. شاه اشرف د کندهار څخه د کومک نه رسېدو په خاطر مجبور سو چې پر ایراني اجیرو سپاهیانو، عربو او قومي ملیشو باور وکړي چې دې کار شاه اشرف زیانمن کړي. شاه حسین د میرویس دوهم زوی حسین چې د 1114 هجري کال د ربیع الاول په 23مه د کلات په سیوري کې وزېږېد. د عمر تر 12 کلو پورې د فقه او تفسیر او منطق او د بلاغت علوم ولوستل.
هغه وخت چې په 1135 هجري کال اعلی حضرت شاه محمود د اصفهان فتح کړ نو خپل کشر ورور شاه حسین د قندهار پر تخت کېناوه. اعلی حضرت شاه حسین ډېر عالم او ادیب او علم روزونکی پاچا و او د ده عصر پر پښتنو باندې په ډېرې ارامۍ او راحت تیر سو. غربي او شمالي خواته تر فراه، سبزوار او هرات پورې او شرقي خواته تر غزني او ګوملې پورې د حکمراني وکړه او برسیره پر دې پښین، شال او د پنجاب د اسماعیل خان او غازی خان دیرې هم د شاه حسین په وختو کې فتح شولې. همدارنګه د ملتان تر حدودو ورسېدل. د دې زلمي پاچا د علم پرورۍ د ثبوت دپاره همدا دلیل بس دی چې په شاهي ارګ کې ادبي انجمن تشکیل کړی او په هفته کې یې یوه ورځ د خپل وخت ډېر لوی علما او شاعران او ادیبان خپلې کتابخانې ته رابلل. شعرونه به یې کښل، اورېدل او شاعرانو ته به یې سلې ورکولې چې د همدې ټولنې په برکت او د دې پاچا په امر د پښتنو ګرانبها اثر پټه خزانه میدان ته راووتله او ولیکل سوه او نور ډېر کتابونه په پښتو کې پیدا سو چې د هوتک په دوره کې به مکمل ولیکل سي. او دی پخپله هم د پښتو ژبې ښه شاعر و. پر ملي وزن یې خواږه شعرونه ویل. د دې علم دوست پاچا پاچهي تر 1149 هجري کال پورې دوام وکړ څو د همدې کال د رجب په 11مه نادر افشار د افغانستان خواته د ضبط په خیال راوکوچېد ځکه چې د 3 کلو په پرله پسې جګړو په اثر د هرات د ابدالي حکومت له منځه اخیستی و او د پښتنو د قواو باقي پاته برخه یې هم په فارس او ګرجستان کې ماته کړې وه ځکه یې نو اوس بې د قندهار د غلیظیو د پایمالولو څخه بل کار نه درلودی. د کوچني اختر د میاشتې په 2مه نادرشاه تر سیستان راتیر سو او د همدې میاشتې په 18مه د دلخک او دلارام له لارې د هلمند غاړې ته راورسېد او د دې ځای تر نیولو وروسته د کوچني اختر په 21مه تر هلمند راپورې و. د 1149 هجري د ذوالقعدې په اوایلو کې د قندهار مستحکمه کلا محاصره کړه. شاه حسین د قندهار زلمي مدافع سره د خپل معروف سپهسالار سیدالخان ناصر سره یو کال او څو میاشتې په مړانه دفاع وکړه او پرې نه ښوده چې نادرشاه سره د هغه خپل نظامي عظمت پر ښار تصرف وکړي. د 1150 د ذوالحجې لومړۍ ورځې وې چې د زلمي شاه حسین نظامي طاقت پای ته ورسېد ځکه چې تر هغه د مخه د هوتکو د دورې مشهور او زړور سپهسالار سیدال خان د شاه حسین د زوی محمد نامی سره د کلات په کلا کې د نادر د جګړنو په لاس ورغی او دا نامتو او نوموړی سپهسالار د نادر په امر د سترګو د نعمت څخه محروم او ړوند کړی سو ځکه نو شاه حسین هم نادرشاه ته تسلیم سو او د دې تسلیمېدو سره د هوتکو د شهنشاهۍ لمر هم ولوېد او لکه سلطان محمد چې لیکي زلمی شاه حسین تر 10 کالو سلطنت وروسته د نادرشاه په امر د فارس مازندران ته تبعید سو او همهلته د نادري قهر په زهرو د برات په 10مه په 1149 له دنیا ولاړ. شاه حسین د کندهار د ښار د نارنج په شاهي ماڼۍ کې چې کنډوالي یې تر اوسه شته ادبي جرګې درلودې. عالمان او ژبور ادیبان یې پالل. میا عبدالحکیم کاکړ مشهور په نانا صاحب چې د اوسني بلوچستان په چټیالۍ کې ښخ دی د همدې اثر له نومیالیو روحانینو او صوفیانو څخه و چې په نقشبندیه طریقه کې د خپل وخت له اقطابو څخه ګڼل کېږي. نو مننه دوستانو چې تر ډېره مو له موږ سره وئ. دا و د میرویس نیکه او د نوموړي د کورنۍ د سلطنت تاریخ چې تاسو ته مې وړاندې کړ او په راتلونکې برخه کې به د احمدشاه بابا په ژوند په تاریخ د نوموړي په سلطنت باندې غږیږو. تاریخ به تاسو ته وایو. تر بیا ښې چارې ښه وخت. خدای په امان. الله مو مل شه.